السلام علیکم جی. مونږ سره چې کوم دی دوه شاعران دلته کې موجود دي. یو چې کوم دی رحمان بابا دی او بل چې کوم دی عثمان صاحب دی. عثمان صاحب هم خپله شاعرۍ کې ډېر لوړ مقام لري او چې کوم دی رحمان بابا خو تاسو ټول ته پته چې ډېر مشهور شاعر دی او ډېر پخوانی شاعر دی. دا نن مونږ سره چې کوم دی په پښمني کې او میلمستیا باندې رالو. ده ته مونږ چې کوم دی موقع ورکړه او ده مونږ ته به نن دا خپله شاعري پیش کړي. نو زه رحمان بابا ته دا درخواست کوم چې ته مونږ ته خپله شاعري پیش کړه. الف یو ځای کړم بی جدا کړم تی په توبو وده ورځم چې قبول شم. سه ثانیار به پیدا نشي جیم په جمال کې خلقې رنګ کړي دي. جیم د جمال ثاني دي نشته هی په حرم کې خندېدې رنځور دې کړمه. هی په حرم کې ورته ناستم وي هی په حرم کې رجول سمسور ګلونه. دا دوباره را باندې راشه زال ځای زما د عصري بل نشته مینه. ری روزي شب د ډېره غم او یوزې په ځیګر مې پولادي ښخ شو میخونه. سیند په سینه د جانان پروت وم وی شین د شکرت شونډې په خولې کې راکوینه. سوات په سورات کې ورته ناست وم وی دوات د خزان په باد رنځور نشي مینه. خوی په طلب ورپسې ګرځم وی زغوی په ظاهر بدن مې پولادي ښخ شو میخونه. عین نعت را سره وکړي وي غین په غرور زمانه مه ګرځه مینه. فی په فراق ورپسې جاړم وی قاف قراري مې د زړګي نشته مینه. کاف په کلام مې د قسم وي لام د لیلا په شانتې سور په لمبو درپسې شومه. میم ملامت راته تېوي نون ننواتې درله زه راغلی یمه. بسې که ده دا چې کوم دی زمونږ سره رحمان بابا خپله شاعري مونږ ته پیش کړه او مونږ د ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې د مونږ ته دغه موقع راکړه او مونږ سره په پښمني کې دغه خپل دغه وکړو. اوس به جي مونږ درخواست لیکو عثمان صاحب ته. دا زمونږ ډېر په کم عمر کې چې کوم دی نو د ډېر زیات لوی مقام حاصل کړی دی او ډېر زیات چې کوم دی دا په عشق کې لیونی دی او دا ډېر زیات ښایسته شاعر دی او ډېر لوی نوم لري. او مونږ عثمان صاحب ته دا درخواست لیکو چې مونږ ته خپله شاعري راروان دیږي. وی لازمکه شو اوچته له اسمان کې پرخ راغی. لازمکه شو اوچته له اسمان کې پرخ راغی. وی لا زه په مینه موړ شوم لا جانان کې پرخ راغی. چې ما پخوا نه عادت کړی و جانان ګډوډه. چې ما پخوا نه عادت کړی و جانان ګډوډه. چې ما پې دې خوړلي دي بسکټ مټیان ګډوډه.